آیا تعویض جایز دی که ناجایز دی؟ آیا دم کول جایز دی که ناجایز دی؟ ساشت چې ورته وایي څوک چاش ورته وایي دا جایز دی که ناجایز دی؟ قربان سم په علما کې هم داسې خلک راووتو چې اوس عوام په تشویش کې اچولی دي، داسې وایي چې وظایف یې مه کوئ، دا دم مه کوئ، تعویض مه کوئ. اوس حالانکې دم و تعویض چې موږ ورته وایو چې ولې نه کوو، وظایف ولې نه وکړو؟ وایي که چیرې په وظیفو باندې کار کېدلی نو به اوس ډاکټرانو د دوا پر ځای باندې وظایف چاته ورښولی. حالانکې اوس ګوره ما ته ډېر ټلیفونونه راغلي دي، د بار مسافرانو ډېر خلکو ما ته ټلیفونونه کړي دي چې مولانا صاحب بیمار یم، داسې بیمار یم اوس چې ډاکټر ته لاړ سو ټیسټ وکړو هغه هر څه کلیر راسي، هغه ډاکټران هم دا راته وایي چې ستا په بدن کې بیماري نشته. نو ما ته اوس هم دغه بیماري فیل کېږي چې مطلب زه داسې یم لکه بیماره چې یم، ما په بدن کې درد وي لیکن ډاکټر وایي چې ته ښه یې بلکل برابر یې. اوس دا سړی به ته چېرته بیایي؟ حالانکې اوس یو دغه د یو عام بیماري ده، اوس لکه د چا تبه وي، د چا یو اپریشن وي، هغه خامخا ډاکټر دی، هغه ضروري دی چې ډاکټر ته بوځي. لیکن د یو سړي روحاني بیماري وي دننه وي په بدن کې، د هغه علاج خو ډاکټران هم نه ښیي، ته به د هغه علاج چیرې کوې؟ روحاني علاج ثابته دی، په احادیثو کې ثابته دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه د کم چې دم او د تعویض دغه ولو هغه خپل بچیان ته ورکوئ، نو دا بالکل ثابته دی. زه په حدیثو هم در ثابته وایسم، خو لیکن د خلکو په خوله باندې مه کوئ، د خلکو په خبرو کې مه راځئ. ها یوه خبر ده، هغه تعویضونه چې په هغه کې شرکیه الفاظ وي، شرکیه کلمات وي، یا هغه تعویضونه چې هغه د کوډو په رقم کېږي، هغه بالکل ناجیزه ده، ډېر سخت ګناه د اسلام. یو انسان د اسلام تر وځي چې کوم څوک دا رقم تعویض وکړي، دا رقم حرکت وکړي. نو موږ یو ملګری په سعودي کې هغه ته مې وظایف ورښولې. وظایف چې شته د قرآن مجید یو آیات او د حدیث چې کوم په حدیث سره ثابت سوي هغه وظایف مې ورښولې. بیا په دا بل ورځ ما ته حال راکړی چې مولوي صاحب زه د هغه وظیفو سره زه سم سولم، حالانکې ما په افغانستان، پاکستان، په سعودي کې ما علاج کړی و، زه د بیماري مې نه ټکېدله، اوس بالکل ټیک یم. نو دا په دې کې حقیقت سته، روحاني علاج سته، په قرآن کې اثر سته، د الله په نوم کې اثر سته، بالکل اثر کې سته. نو د خلکو په خوله باندې دا رقم خلکو که څه هم معلمان ځان ته وایي دې په خوله باندې مه کوئ هېڅکله.